نور مسافر کم راځي د دې لپاره مرزي چې مزدوري لپاره راشي د دې لپاره راشي د دې لپاره راشي جهاد لپاره راشي په ترکیه باندې کیږي جهاد دا قرآن مجیدونه. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو په ترکیه چې کومه دا غټه زلزله راغلې کنه، زما په خیال د هغې غټه وجه همدا ده. نو تاسو دا ویډیو وګورئ یار حیران به شئ. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. دا مې عزتمند وګوره کو د افغانستان طالب یو کو د پاکستان حکومت یو کو د پاکستان د ارض حکومت دا وګور دا زما دلته ارونه راغلي دوی کبال ټولې کبال زه خپلم کبال ټولم دوی کبال ټولې دا په ډیزبینو کې پراتو دي ته وګوره دا غورځي دا په ډیزبینو کې پراتو زما د رو راوړل دلته دا وګوره دا ټول دی خو مونږ سره دی دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دینه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هر ورځ د ډیزبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا تخایو چې ترکیه والا ته وایي دا قرآن مجیدونه دي په دې زمونږ ستاسو ایمان دی زمونږ ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي هغه ویل دا مفتال ته ویل جومات ته چې جومات هم کله ویل امام صاحب ویل وي دلته نه دا وړئ دا دلته نشته وایي دا سپایر شوي دي زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی دا زما د ورونو غونډ کړي دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه د دې لپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځي د دې لپاره مه راځئ چې مزدوري لپاره راشي د دې لپاره راشي د دې لپاره راشي جهاد لپاره راشي په ترکیه باندې کیږي جهاد دا قرآن مجیدونه دا دې سپو دا ظالمانو غورځولي دي د دې نه نور جهاد په یو ځای کې په بل ځای کې جهاد نه کیږي غیر د دې ملک نه دا قرآن مجیدونه تاسو وینئ دا تاسو ما کړي اعلان نه پراته دي هره ورځ دومره موږ ګونډو هره ورځ دومره موږ ګونډو هلته چې کوم مالک دی هغه ته مې ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوو دا په کاټن کې واچي فابریکې ته به لاړ شي دا به موږ خرڅ کړو کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو دا مقبره ده مخامخ دی کې دا ورته دې ته موږ کند وباسو د پولیسو ته مو ویل هغه ویل چې دلته یې مخه خوي په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ هلته خښو او دلته به موږ جنګ کوو کو هغه حکومت یې خو هر څوک یې موږ پې کوو یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان شي او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو نور په پسته جنګېږو په ځمکه به جنګېږو په پیسه به جنګېږو هغې باندې هم جنګېږو دا د آخرت ګټه ده زموږ دنیا مصرف دغسې ده زه خپله مې هم زما د ترکیان خپله هم زړه موړی دی ټول انډیوالانو ملګرو مې زړه تور دی همدغه کار ورسره کوو انشاءالله موږ هم به ځو ترکیه ته او باقي پای دا قرآن مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته کم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه تاسو او دا په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی او کوم مثال مشرف دی او کوم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته اراده وکړي چې مثال دا دغه کې د دې لار روباسي چې دا دلته نه غورځي دا څنګه مسلمانان دي. ملګرو په ترکیه کې د قرآن مجید دا حال دی نو دا ویډیو ورسره د الله د رضا لپاره مخکې خامخا شیر کړئ او اوس ما عبید خان ته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې د الله په امان.